د باګرام په تړاو د ایران او روسیې تازه بیان او امریکا ته خبرداري وایي که امریکایان بیا د خپلو زامنو جنازې کتل غواړي نو افغانستان ته دې راشي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ایران وايي طالبان هیڅکله باګرام امریکا ته نه ورکوي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا منشي علي لاریجاني د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په غبرګون کې چې هیواد به بیرته باګرام اډې ته ستنیږي وویل چې طالبان هیڅکله د افغانستان خاوره امریکا ته نه ورکوي. نوموړي زیاته کړې دا موضوع به د امریکایانو لپاره ډیره ګرانه تمامه شي او د امریکا ولس باید پریکړه وکړي آیا غواړي تل د خپلو زامنو جنازې بدرګه کړي. بلخوا روسیا وايي طالبان د امریکا د ضرب الاجلونو په بدل کې خپل حاکمیت نه قربانوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده وايي واشنگټن پوهیږي افغانستان به د امریکا د ضرب الاجلونو بدل کې خپل ملي حاکمیت قرباني نه کړي. ظاهر وايي امریکا هڅه کوي افغانستان کې په یو یا بل ډول خپل پوځي حضور بیرته ټینګ کړي. ټرمپ ویلي که طالبان باګرام ور ونه سپاري بدې پیښې به وشي. ظاهر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستي خبرداري ته اشاره چې طالبان د باګرام اډې نه ورسپارلو په صورت کې په بدو پیښو ګواښلي وویل چې افغانستان د دغسې خبرداري او ضرب الاجلونو پر وړاندې خپل حاکمیت نه قربانوي. نوموړي زیاته کړه واشنگټن ښه پوهیږي افغان ولس چې د ناټو پر وړاندې د جګړې په نتیجه کې خپلواکي ګټلې د هیڅ ډول ضرب الاجل په بدل کې له خپل ملي حاکمیت څخه تیریدونکی نه دی. دا خبره د افغانستان د حکومت رسمي استازي ذبیح الله مجاهد هم په ښکاره توګه کړې ده. هغې وویل چې په 2020 کال کې د جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا له افغانستانه په عملي ډول وتښتېده او خپل 20 کلنه ناکامه جګړه یې پای ته ورسوله. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.